السلام علیکم محترمو کلیوالانو عزیزانو ځوانانو بوډانو سپین ږیرو نن د موږ سره دوه دانې نمایندان دي چې یو د تور باز بل د سپین باز دا تخلصونه دي صحیح ده نو موږ راغواړو ستاسو مخ ته سټیج ته تور باز راشي چې تشریف ترې راوړي تاسو ته د خپله خبرې وکړي راشي تور باز ورور راسي تاسو خپلو کلیوالو ته وغږیږئ نو مننه ښاغلی تور باز ستړی مه شئ ستړی مه شئ موږ به ته کېږو السلام علیکم زما ورونو کلیوالو عزیزانو زه راغلم تاسو تور باز موږ به یې ګټو موږ په دې هاته راغلي یو چې خلکو ته خدمت وکړو او انشاءالله موږ به یې ګټو تاسو ته به زه خدمت کومه که څه غواړئ هغه به درته کومه زنده‌باد زنده‌باد تاسو ته به زه چرګې غواګانې پسونه اسونه هر شی راباسم دغسې بس هر شی درته ټیلر یې ډمپر یې ټیکټر یې موټر یې که هر شی غواړئ ما ته ووایئ ما ته زه به که نه نور به هم درته وکړمه او که هر څه غواړئ نو ما ته ووایئ هیله کوم پوښتنې وکړئ ما ته ووایئ ما ته زنده‌باد سلواکار صاحب لږ اوبه خوراک کوله هلکه مې وچ سمه ده رئیس صاحب واخله مننه کوم او ګرانو هېوادوالو د نورو نمایندانو په غوښتنو مه غولېږئ هغوی دروغ وایي زه رښتیا وایم زه ثبوت دی خاص زه رښتیا وایم دې کې مې هر څه لیکلي دي هر څه تاسو چې غواړئ که نه دې کتابچه کې ولیکئ زه به یې درته راوړم اوس به تاسو ته یو بل نوماند راسي سپین باز په نوم هغه دروغزن باز د دروغزن مه غولېږئ زه راغلم اوس به راځي سپین باز پوه شو تور باز خو ډېر ښه سړی ده په غوسه مو انشاءالله دغه دا کارونه به کوي ما ورله تبه ده که نه باندې پوه شو زه ډېر تېل خوړلی بچ څه نو انشاءالله اوس به راځي سپین باز دې راسي تشریف دې راوړي سپین باز زنده‌باد سپین راځه سپین باز وروره پوه تاسو ته تشریف راوړي خپلې کلیوالو ته ووایي ستړی مه شې سپین باز وروره ستړی مه شې صاحب ستړی مه شې ټول په خیر نو تاسو پوه شئ دا کتابچه ده که اوبه څښئ د اوبو ضرورت هم ویسی دی سمه ده نو تاسو کلیوال ته سم سې وغږېږئ چې کوم کارونه یې باید هغه وکړي کلیوال ډېر پیمانه دي پوه شو ابا نماند راغلی ډېر په غوسه وغږېد خو تاسو سم سې وغږېږئ تاسو یې وایي انشاءالله زما څخه خوښه ده بس بېغمه اوسه لار څخه خلاصې بس صحیح ده وروره پوه شئ ته غم مه کوه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته تاسو ته ډېر غټ غټ کارونه کومه دما یې دا صابونه وایي دما یې ټکټر وایي ملک صاحب په ټکټر ځان نه کوي به په ډیران شوي ښه سمه ده غلط شولمه او انشاءالله که نه زه به تاسو ته وخان راوباسم وخان سپین باز زنده‌باد زه به تاسو ته ډېر کارونه وکړم او انشاءالله ما ته رایه راکړي ما پسې ودرېږئ ستاسو هیلې به زه حل کړمه او چاته چې برق نه درغلط به هغو خلکو ته برق هم ورتېر کوه غوای به درته راوباسم پیلان به درته راوباسم وخان به درته راوباسم چرګې به درته راوباسم سپین باز زنده‌باد زنده‌باد او انشاءالله اول بلک چې درته راغلی و تېره هفته هغه د ما په ضد خبرې کړې وې ټول دروغ دي دروغزن ده دروغزن ده د سپین باز زنده‌باد د هغه په خبرو مه غولېږئ هغه فالتو ده دروغزن سړی د هغه ډېر دروغ وایي لږ راړه ولاړ واسه دغسې خیال راباندې کوه که نه راوړه بو سره ورسې دا ټیک ده
او ان شاء الله تعالی خپل تور باز راغلی کنه او خبر باندې ما غولېږه ډېر بېکاره سړی ده او ان شاء الله ماته راکړي سړکونه به درته پاخه کړم ملک صاحب یو خبره وره پوه زمونږ نه ده برق نشته سړک هم خراب دی مات شوی دی پوه کندې ده چرګان نه لرو کور کې هګۍ نشته نو دغه دا کار وکړي پوه زمونږ چرګان نشته سړک خراب ده برق نشته مننه کوو صحیح ده ملک صاحب بس تل هر څه نه خلاص دی صحیح ده لس ټیلر چرګ را روانې کړي را سبا روانې برابر لس شي ټیلر. سم ده لس مننه ښاغلی محترم داس داس خالي چرګان ماته راکړي زنده باد خیر اوسئ، سړکونه خیر اوسئ. هګۍ چرګ هر څه بارسي بس مونږ چرګې په کار دي پوه شي پنځان پللې چرګې نشته بس خیر اوسئ بس مننه دی د بېغمه څخه خلاص هر څه درته راباسم او د ابد په خبرو هېڅ کله مه غولېږئ باز هسې سپین باز ده تور باز خو ښه تور باز وي او زه درنه لاړم دا تشریف تاسو ته پرېږدم السلام علیکم سپین باز خو ډېر سوی وغږېد پوه شوې نو سپین باز لاړ ډېر ښه خبره یې وکړله پوه شوې موږ ته به سړکونه جوړ کړي چرګان به راولي اوښان به راولي غویان به راولي خو وایي ما دغه صابونه وي صابون ولې ځان وایي خدای خدای ټیکټر وي نو پوه شوله ډېر ښه نوماند وو موږ له هغه نوماند ښه ده چې پوه شوې موږ چې کارونه وکړي نو انشاءالله تعالی پوه شوې ما په کتابچه کې چې څه لیکلي هغه خبرې یې وکړله انشاءالله هغه دا کارونه به کوي نو تاسو نه مننه کوو نو دا خپرونه دلته ختمیږي انشاءالله دا ختمیږي پوه شوې نو سپین باز اتور باز زنده باد زنده باد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو لاړه په مخه دې ښه پکتیاوال زنده باد زنده باد. زنده باد